لارم امان دی دروزی حبیبان لارم امان دی دروزی حبیبان سنگ درزم بطر کعبی حبیبان لارم امان دی دروزی حبیبان لارم امان دی دروزی حبیبان سبا ارمان وی بندها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. درنو اوریدونکو، ټول خلک چې موږ او تاسو هغوی د نیکمرغي په لټه کې دي. په ژوند کې چې انسان هر کار کوي د هغه هدف د هغه مقصد د نیکمرغي ترلاسه کول دي. په دې توګه د ټولو کارونو مقصد نیکمرغي ته رسیدل دي، خو څنګه باید ځانونه په دنیا کې نیکمرغه کړو. کله چې تاسو نورو ته نیکمرغي ورکړئ نو تاسې به هم له ځان سره دا تصور وکړئ او دا فکر به وکړئ چې تاسو هم نیکمرغه یاست. ځکه تاسې داسې فکر کوئ چې د نورو په نیکمرغه کولو سره تاسو هم نیکمرغه کیږئ. خو په دې باندې پوه شئ چې بشپړه نیکمرغي په دنیا کې نه ده. الله رب العزت نه دی غوښتي چې بشپړه نیکمرغي دې په دنیا کې واچوي. د دنیا هیڅ نیکمرغي له نیمګړتیاو او عیبونو څخه خالی نه ده. په دنیا کې بشپړ خوند له سره شتون نه لري. که تاسو ښه او په زړه پورې خوراک وکړئ، ښایي لږ وروسته یې له امله ستاسو زړه په درد شي او تاسو د زړه له درده وځورېږئ. په دې توګه به ستاسو د خوراک دغه اشتها له منځه لاړه شي، نو بشپړې نیکمرغي ته ونه رسېدئ. ښه تفریح او منظره به ستړیا او ستوماني له ځان سره ولري چې په اوږده خوب او استراحت به یې دمه شئ او هغه هم د جسمي د خوارځواکي لامل کیږي. په دې توګه موږ ویلی شو چې د دنیا نیکمرغي چې په خواږو کې نشته، نو د دنیا بشپړه نیکمرغي د تل لپاره په ترخو او سختو کارونو کې ده. د الله رب العزت رحمت دی چې د دنیا نیکمرغي یې په ترخو او سختیو کې ساتلې ده. که دنیا له نیکمرغیو ډکه وای نو د هغې پرېښودل به ناشونې وای. هسې نه چې په خپل قدرت ونازیږي او مغروره شي، ځکه په دنیا کې هیڅ ریښتونې بریا شتون نه لري او هیڅ شی په هغې کې تلپاتې او همیشنی نه دی. دا د الله رب العزت تقدیر دی چې په دنیا کې به هر څه تر خپلې لوړې پوړۍ پورې رسیږي او بیا به بیرته راولیږي. نو هر کله چې لذت او خوند خپلې لوړې پوړۍ ته ورسیږي بیا بیرته راولیږي. تاسو ګورئ الله رب العزت په سورة روم کې 54 آیت کې فرمایي: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة. الله رب العزت هغه ذات دی چې تاسې د کوچنیوالي په کمزورۍ بڼه پیدا کړي یاست، بیا له هغې کمزورۍ نه وروسته یې تاسو ته قدرت در وبخه، بیا له هغه قوت نه وروسته یې تاسې کمزوري او زړښت ته ورسولی. آیا زموږ ژوند همداسې نه دی؟ نو خپل ځواک او احساساتو ته ډیر مه خوشحاله کیږئ. 10 کاله وروسته به دغه شی له تا سره نه وي او له هغو وروسته به ستا بچیان په تا امر او نهی کوي او ستا مسئولیت به په خپلو غاړو ولري. یعنی کله چې تاسو د ځوانۍ په موسم کې د مټو پوره زور او توان خاوندان شئ، هغه به اوج ته ورسیږي او بیرته به الله رب العزت دغه اوج ته رسیدلی توان راښکته کړي.
او له تاسو نه به ضعیف او ناتوانه انسان جوړ کړي. د دنیا دود همدغه دی، هیڅ شی پکې پوره نه دی او هیڅوک پکې پوره نیکمرغي ته نه دي رسېدلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غدبا په نامه یو اوښ درلود چې هیڅ اوښ نشو ترې مخکې کېدلی. یوه ورځ یو ساده اعرابي خپل اوښ راوست او له هغه سره د منډې سیالي پرې وکړه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له اوښ نه مخکې شو. دغه خبره په صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې ښه ونه لګېده چې د اعرابي اوښ دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوښ باندې مخکې شي، او حال دا چې هغه داسې اوښ و چې تر اوسه پورې کم اوښ په هغه باندې نه و مخکې شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل، د بخاري حدیث دی، حق علی الله ان لا یرتفع من الدنیا الا وضعه. دا د الله رب العزت حق دی چې په دنیا کې هر څه لوړوي او بیا یې بیرته راښکته کوي او ذلیله کوي. د هغو کسانو فرمانبرداري ته ځیر شئ چې د اهرامونو بنسټونه یې کیښودل. د هغوی د عزت، لویي او ځواک په اړه فکر وکړئ او له څنګه یې په دې اړه هم فکر وکړئ چې هغوی اوس چیرته دي. هغوی اوس نشته او د همدغو اهرامونو د عمر په اندازه پخوا مړه شوي او وژل شوي دي. د هغو ټولو خلکو په اړه فکر وکړئ چې په دنیا کې لوی او واړه کارونه وکړل او بیا مړه شول او اوس نشته. زه غواړم چې تاسو په یوه بله خبره هم وپوهوم، هسې نه چې په خپله ځواني غره شئ، هسې نه چې په قدرت، منصب، مقام او شتمنۍ باندې غلط شئ. تاسو ټول باید په دې باندې وپوهیږئ چې په دنیا کې بشپړه نیکمرغي نشته. الله رب العزت نه غواړي چې په دې دنیا کې نیکمرغي خپل اوج ته ورسوي او بشپړه یې کړي. نو چې په دنیا کې نیکمرغي نشته، نیکمرغي به په څه کې وي؟ هغه کسان چې یوازینۍ هیله یې نیکمرغي ده، هغوی باید په دې باندې پوه شي چې په دنیا کې نیکمرغي نشته. نه مال او شتمنۍ د هوساینې وسیله ده او نه هم مینه او محبت، ځکه مال او شتمنۍ په یو کورنۍ کې د ستونزو او مشکلاتو د رابره کېدلو لامل کیږي. نو چې په مال کې نیکمرغي نشته، نو بیا په څه شي کې ده؟ نیکمرغي یوازې په جنت کې ده. نو راځئ چې په دنیا کې د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړو چې الله رب العزت موږ په جنت کې نیکمرغه کړي. بشپړه نیکمرغي، ریښتونی خوند، بشپړه خوښي او هوساینه په دې دنیا کې نشته او هغه ټول په جنت کې دي. زما د خبرو مقصد دا دی چې تاسو ته در زده کړم. ډېر خلک وایي زړه مې غواړي چې ښه سړی له ځان نه جوړ کړم، زړه مې غواړي چې دغه خبرې ټولې عملي کړم، خو نشم کولی. اصلي خبره دا ده که تاسو په دغو مفاهیمو باندې چې ما په دغه خپرونه کې روان کړي دي ښه ځان وپوهوئ، هغه به له تاسو سره مرسته وکړي او تاسو ته به زړه درکړي چې هم ښه سړی له ځانه جوړ کړئ او هم دا خبرې په خپل ژوند کې عملي کړئ. که د نیکمرغي او کامیابي په لټه کې، نو هغه په جنت کې ولټوه، ځکه همالته هر څه شته دی. زموږ ډیری ورونه او خویندې له سره د جنت په فکر کې نه دي. دا ولې؟ دا ځکه چې هغوی د خپلو سترګو په وړاندې یوازې دنیا ویني، په دې پوهیږي چې څنګه غلا او ډوډۍ ترلاسه کړي، په دې پوهیږي چې څنګه باید مینه وکړي، څنګه باید کار وکړي او څنګه پیسې ترلاسه کړي. دا هر څه یې په دنیا کې زده کړي، په دې توګه په همدغو شیانو بوختیږي او په ټول ژوند کې لږ تر لږه یو ځل هم د جنت په اړه فکر نه کوي. ډیری نارینه او ښځې په شپو شپو او ورځو دا فکر کوي چې په راتلونکو 10 کلونو کې به د هغوی کور څنګه وي، میرمن او یا خاوند به څنګه وي. د خپلو ماشومانو او نوي ژوند په اړه فکر کوي، خو د جنت په اړه هیڅوک هم فکر نه کوي. هیڅوک په دې اړه داسې فکر نه کوي چې په جنت کې به زما ارمان دغه او هغه وي. نو که غواړئ چې بشپړه نیکمرغي ترلاسه کړئ، هغه په جنت کې ولټوئ. او په جنت کې هله موږ او تاسو لټولی شو چې
چې په دنیا کې د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړو تر څو زموږ رابطه الله سره ټینګه شي. چې رابطه مو له الله سره ټینګه شوه الله به مو جنت ته ووځي او هلته بیا د نیکمرغۍ لټون کولی شو. په دنیا کې نیکمرغي نشته. تاسو واورېده. نو راځئ چې د جنت تصور وکړو. اوس چې موږ ټول د نیکمرغي په لټه کې یو او په دې هم پوه شو چې په دنیا کې بشپړه نیکمرغي نشته او ټولې نیکمرغۍ په جنت کې دي، راځئ لږ د جنت په اړه فکر او تصور وکړو. د جنت په اړه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې واورو. موږ به دغه خبرې یوازې په ژبه نه وایو بلکې په خپل عقل او خیال سره به یې ځان ته انځوروو. بیا به د دې تصور هم وکړو چې موږ به جنت ته ولاړ شو او که ځو په څومره وخت کې به هلته ورسیږو. دا ځکه چې موږ به ډېر لږ کلونه په دنیا کې ژوند وکړو، بیا به مرګ راته ودرېږي. تر هغو وروسته به راسره حساب کتاب کیږي او بیا به جنت ته ځو. په دغه ډول فکر کولو سره به تاسو ته د آرامي او هوساینې احساس پیدا شي او د همدې فکر په کولو سره به تاسو ته اطاعتونه او عبادتونه آسانه شي او ګناوې به درته سختې او ستونزمنې شي. زه فکر کوم هغه کسان چې قرضدار دي، په ستونزو کې ښکیل او اړ دي او له همدې امله له ګناه څخه لاس نشي اخیستلی، هغوی چې زموږ دغه خبرې واوري ښایي چې روح او روان یې را وپارېږي او له ځانه سره ووایي دا دنیا نو څه ارزښت لري چې زه یې په لټه کې یم او هغه غواړم. موږ دې لپاره پیدا شوي یو چې د تلپاتې جنت غوښتنه وکړو. موږ جنت غواړو نه دنیا. هغوی به دغه راز د خپل خیال په نړۍ کې ګرځي او له ځان سره به وایي آیا زه دغه ټولې ښکلاوې باید په دنیا کې د 80 او یا هم 80 کلونو اوسېدلو په بدل کې له لاسه ورکړم؟ 80 او یا هم 80 کلونه د بېپایه ژوند په مقابل کې څه ارزښت لري؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی چې الله رب العزت فرمایي د خپلو صالحو بندگانو لپاره مې داسې څه تیار کړي چې نه سترګو لیدلي، نه غوږو اورېدلي او نه هم د چا په زړه کې راتیر شوي. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لږ فکر وکړئ درنو اوریدونکو، داسې نعمتونه چې لا د بنده سترګو لیدلې قدرې هم نه دي. د هغو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې نه کوو، خو د پسرلي او اوړي په موسم کې بیا د طبیعت د ښکلو منظرو د لیدو په خاطر لوی لوی مصرفونه کوو او هلته 100 رقمه فسادونو هم مرتکب کیږي. داسې نعمتونه چې لا د بنده سترګو لیدلي هم نه دي، د هغو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې نه کوو، خو چې کله اوړی او پسرلی شي بیا د ټولو منظرو د لیدو په خاطر لوی لوی مصرفونه کوو. نه دا پرېږده، راځه جنت وغواړه. په دې کې بشپړه نیکمرغي نشته، بشپړه نیکمرغي په جنت کې ده. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په صالحو او نیکو اعمالو سره د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړو تر څو چې الله رب العزت موږ جنت ته بوځي او هلته بشپړه نیکمرغي ترلاسه کړو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. څنګه درځم به تر کعبې حبیبان، لرم ارمان دې د روضې حبیبان، لرم ارمان دې د روضې حبیبان. څنګه درځم به تر کعبې حبیبان، لرم ارمان دې د روضې حبیبان، لرم ارمان دې د روضې حبیبان. سبا ارمان وی بنده درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو الله رب العزت فرمایي د خپلو صالحو بندگانو لپاره مې داسې څه تیار کړي چې نه سترګو لیدلي، نه غوږو اورېدلي او نه هم د چا په زړه کې راتیر شوي. دغسې ښکلې خبرې دې لا تر اوسه پورې اورېدلې دي؟ تا به ډېرو سندرو او موسیقیو ته غوږ نیولی، ښکلې او خوندورې خبرې به دې اورېدلې وي، خو له دې سره سره د دغه حدیث په اړه څه فکر کوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ستا په غوږونو کې خبرې در وکړي؟ که هغه ستا په غوږ کې خبره کوي
آیا هغه اوري او کنه؟ رسول الله وایي چې الله فرمایي د خپلو صالحو بندگانو لپاره مې داسې څه تیار کړي چې نه سترګو لیدلي، نه غوږو اورېدلي او نه هم د چا په زړه کې راتېر شوي. اوس نو درنو اوریدونکو، جنت د خپلو سترګو په وړاندې انځور کړئ. خپل خیالونه په کار واچوئ او د جنت په اړه فکر وکړئ. تاسو چې د جنت په اړه هر څومره ښکلی او په زړه پورې تصور وکړئ، هغه بیا هم ستاسو له تصور نه ښکلی او په زړه پورې دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا نه همدغه خبره ښه ښکاري چې وایي لا تر اوسه نه چا لیدلی او نه هم د چا په خیال کې راګرځېدلی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وینا نه دغه راز ښکاري چې جنت له پخوا څخه تیار شوی، ځکه چې دغه حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله مخکې ویلی او په هماغه وخت کې هم د ماضي صیغه کارول شوې ده. ځینې ډلې لکه منکرین د حدیث د دغه حدیث په خاطر ځانونه د اسلام له دایرې څخه ایستلي دي. هغوی وایي وار له مخکې د جنت تیارول بېځایه او بیهوده کار دی. دا خبره په داسې حال کې کوي چې الله له هر ډول بیهوده او بېځایه کارونو څخه پاک او سپېڅلی دی. نو وار له مخکې د جنت تیارول داسې یوه خبره ده چې په عقل یې تصور نشي کیدلی، ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وینا کې چې د الله رب العزت قول را نقل کوي همدغه خبره یاده شوي چې جنت داسې دی چې لا د چا په عقل او خاطر کې هم نه دی ورګرځېدلی، چې لا یې د بشریت په عقلونو کې د تصور په اړه څرک نه لیدل کیږي. نو په عقل به څنګه د هغو د پیدایښت په اړه تصور وکړو؟ له همدې امله دغه خلک د خپلې همدغې پوچې او بې اساسه عقیدې په وجه د اسلام له کړۍ څخه وتلي دي. دا رښتیا خبره ده چې جنت له پخوا زمانې راهیسې جوړ شوی او پیدا شوی دی، خو پوښتنه دا ده چې ولې دومره پخوا الله رب العزت جنت چمتو کړی دی؟ په دې کې د بېهودګي او بېځایهوالي کومه خبره نشته. دا داسې مثال لري لکه ستا لیدو ته چې ستا یو ملګری را روان وي او ته ورته وار له مخکې د میلمه پالنې چمتووالی نیسې، او یا لکه یو مسافر چې کلونه کلونه په مسافري کې تیر کړي وي او د بیرته راګرځېدو پر وخت یې له راتلو څخه 2-3 میاشتې مخکې د هغه لپاره تیاری نیسو. اوس د الله رب العزت استقبال ته وګورئ. الله رب العزت فرمایي ما جنت تیار کړی. هغه داسې نه دی ویلي چې ما خپلو ملائکو ته دنده سپارلې چې هغه تیار کړي. خپله الله رب العزت فرمایي ما جنت تیار کړی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغو خبرو په اړه لږ فکر وکړئ چې رسول الله فرمایي هلته به یو آواز کوونکی آواز وکړي او په جنتیانو به غږ وکړي تاسو به تل روغ وئ، هیڅکله به ناروغ نشئ. تاسو به تل ځوانان وئ او هیڅکله به زاړه نشئ. په جنت کې به ټول خلک 33 کلن وي. که څوک ووایي ولې 33 کاله الله رب العزت انتخاب کړي د جنتیانو لپاره؟ ځکه ظاهرا همدغه تر ټولو ښکته سن دی او یا هم تر ټولو لوړ سن دی چې په هغو کې انسان د خپل چاپیریال موجودات او مفاهیم احساسولی شي. اواز کوونکی به په جنت کې آواز وکړي ای جنتیانو چې تاسو به تل روغ یاست، هیڅکله به ناروغه نشئ. تاسو به تل ژوندي یاست، هیڅکله به ونه مرئ. تاسو به تل ځوانان یاست، هیڅکله به زاړه نشئ. تاسو به تل په نعمتونو کې یاست، هیڅکله به تنګلاسي او غریب نشئ. وګورئ درنو اوریدونکو، هلته له ورداخلېدو سره سم 4 څیزونه سړي ته په اختیار کې ورکول کیږي چې په دنیا کې موږ ترې ویره لرو. ټولې هغه ستونزې چې په دنیا کې ستاسو لپاره ستوماني او سرګرداني جوړوي، جنت ته په محض ننوتلو سره هغه حل کیږي. هغه 4 څیزونه چې سړي ته په اختیار کې ورکول کیږي، داسې روغتیا چې له هغه وروسته به ناروغي نه وي، داسې ژوند چې مرګ به نه لري، داسې ځواني چې زړښت به نه لري او د تل لپاره به سړی ځوان وي، داسې نعمتونه چې خلاصون به نه لري او تل به په نازونو او نعمتونو کې اوسیږي. موسی علیه السلام
له خپل رب څخه پوښتنه وکړه ای زما پروردګاره په جنت کې ما ته تر ټولو ټیټه درجه وښیه. الله رب العزت وفرمیل ای موسی دا به د هغه وروستني سړي ځای وي چې د دوزخ څخه به په 4 راووځي، یعنی په لاسونو او په پښو به راروان وي، او جهنم ته به وګوري او او به وایي له هغه الله نه مننه چې زه یې له تا څخه خلاص کړم. بیا به الله رب العزت هغه ته ووایي ځه ولاړ شه جنت ته ولاړ شه. هغه به جنت ته ورشي، خو د جنت په لیدو به داسې فکر وکړي چې هغه ډک شوی دی، د هغه لپاره ځای نشته. بیا به را وګرځي او او به وایي ای زما پروردګاره جنت ډک شوی دی. الله به ورته ووایي آیا ته په دې راضي نه یې چې زه د دنیا د یو ستر پادشاه په څیر پادشاهي درکړم؟ هغه سړی به ووایي ای زما ربه آیا ته په ما باندې مسخرې کوې؟ په داسې حال کې چې ته د نړۍ د ټولو مخلوقاتو رب یې. الله رب العزت به هغه ته ووایي د دنیا د یو ستر پادشاه د پادشاهي په څیر بلکې د هغه 2 3 یا 4 چنده. بنده به په 5م ځل ووایي ای زما ربه زه پرې خوښ او راضي یم. الله رب العزت به وفرمایي د نړۍ د ستر پادشاه د پادشاهي 10 چنده دې ستا وي او په هغو کې چې هر څه ستا زړه غواړي او سترګې دې پرې لګي هغه به ستا وي او هغه به ستا لپاره همیشنی وي. موسی علیه السلام وویلې چې ای زما پروردګاره نو د ټولو لوړ ځای او مقام د چا دی؟ الله رب العزت ورته وفرمیل ای موسی دا به هغه کسان وي چې ما پخپله په هغوی کې کرامات او لویي کیښوده. دا د مسلم د ترمذي حدیث ده. تاسې په دې جمله پوهیږئ چې الله وایي چې ما پخپله په هغوی کې کرامات او لویي کیښوده. څه معنا لري؟ یعنی چې ستاسو نیکمرغي او لویولي د الله په لاس کې ده. الله رب العزت دې موږ نیکمرغه کړي او نیکمرغي په دنیا کې نشته بلکې بشپړه نیکمرغي په جنت کې ده. نو الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو په دې باندې د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړو چې الله مو جنت ته بوځي او هلته بشپړه نیکمرغي ترلاسه کړو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به اورو، خو په نورو خپرونو کې نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. لارم ارمان دی دروزی حبیبا، لارم ارمان دی دروزی حبیبا.